شاپور حسنزوی وایي د اوسنۍ واکمنۍ چارواکو راته مخامخ وویل ته وکیل نه بلکې یو خر یې. شیکپوشه سیاستوال ډاکټر عبدالله عبدالله چې په دې وروستیو کې پر ګلمرجان هم مشهور شوی و، په نوي ساده او ځپونکي انداز کې راڅرګند شوی انځور یې خپور شوی. د ډاکټر عبدالله په اړه د ولسمشر غني د یو چارواکي تازه څرګندونې هم خپرې شوي دي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. په اتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د ولسي جرګې پخواني غړي شاپور حسنزوی له موج ټلویزیون سره په تازه مرکه کې د اوسنۍ واکمنۍ له بد چلند او سپکاوي څخه یې سر ټکولی دی. ښاغلی حسنزوی وایي اوسنیو چارواکو ورته مخامخ ویلي ته وکیل نه بلکې یو خر یې. نوموړی ډیروي چې که څه هم په هیواد کې امنیت شته خو د ده په څیر وګړو لپاره وضعیت د باور وړ نه دی. هغه یادونه کوي چې اوسنۍ افغان واکمنۍ نه یوازې د بندي کېدو ګواښ ورته کړی بلکې پر کور یې برید کړی او د کورنۍ غړي یې وهلي ټکولي دي. د په خورا احساساتي ډول ویلي چې د کورنیو چارو وزارت په مرسته یې 2 لوڼې تښتول شوي او په درغلیزو پاسپورټونو له هیواده ایستل شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کارانو د اوسنۍ افغان واکمنۍ چارواکو دا ډول چلند غندلی او ډیروي چې خره به بل انسان ته خر وایي. که اوسني واکمن په خپل خره نه وای نو نورو انسانانو ته به یې د خرو ګمان نه کاوه. د خره او کافر په څیر ویونه یا لغتونه کارول د اوسنۍ افغان واکمنۍ د چارواکو له لوري د پخوانیو چارواکو د سپکاوي لپاره په یوه عامه چاره بدله شوې چې په نړیواله کچه د بشري کرامت ضد کړنه بلل کیږي. په ټولنیزو رسنیو کې د ډاکټر عبدالله عبدالله یو نوی انځور خپور شوی چې په پراخه کچه لاس په لاس کیږي. په دغه انځور کې عبدالله عبدالله د تیر په څیر په نیکټایي او دریشۍ کې نه بلکې په خورا ساده جامو او طبیعي سپینه ګیره کې ښکاري. د نوموړي دا نوې بڼه په رسنیو کې له بېلابېلو څرګندونو سره مخ شوې ده. عبدالله عبدالله چې تل یې د خپلو ځانګړو او عصري جامو له امله د وګړو پام ځان ته اړاوه، اوس یې په ساده جامو او واسکټ کې راڅرګندېدل ډیری مینوال حیران کړي دي. ځینې کسان په دې باور دي چې دا بدلون د هیواد له اوسني وضعیت سره د هغه د ځان برابرولو یوه هڅه ده څو له ولس سره نږدې پاتې شي. ډاکټر عبدالله له هغو محدودو پخوانیو سیاسي څیرو څخه دی چې له تیرو بدلونونو وروسته په کابل کې پاتې شو او وخت نا وخت له کورنیو او بهرنیو چارواکو سره لیدنې کوي. دا انځور ښیي چې د وخت تیریدو او د افغانستان نوي سیاسي وضعیت ان د کابل د شیکپوشه سیاستوالو په ژوند او سټایل هم ژور اغیز کړی دی. بلخوا د ولسمشر غني یو چارواکي وحید عمر د ډاکټر عبدالله عبدالله شخصیت او خپور شوي انځور په اړه لیکلي چې ډاکټر عبدالله یو درون وګړی او ملګری دی او دغه انځور یې فوټوشاپ شوی دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.